اکرم خان دورانی کالج بنو کې طالب علمانو د کالج د پرنسپل او انتظامیه خلاف مظاهره کړې ده او د کالج مخ ته د بنو کو هاټ په سړک ټایرونو ته اورونه ور کړی او سړک یې د هر قسم تګ را تګ د پاره بند کړی وو. په دې مهال په غوسه کې راغلیو طالب علمانو لخوا د کالج املاکو او بهر دکانونو ته هم زیان ور اوړېدلې دی. په دې موقع پولیسو د احتجاج د منتشر کولو د پاره لاټھی چارج او هوایي ډزې هم کړې دي. د احتجاج په مهال 4 طالب علمان هم ژوبل شوي دي. د طالب علمانو وینا ده د کالج هسټلونو کې نه سہولتونه شته او نه معیاري خوراکونه ورکول شي چې دوی په دې لړ کې نه یوازې بار شکایتونه کړي دي بلکې باقاعده یې د کالج د پرنسپل او انتظامیه سره د خبرو اترو کولو د پاره کمیټي هم جوړه کړې وه. ولې د کالج انتظامیه د جایزو غوښتنو د منلو په ځای د کالج نه د طالب علمانو په ویستلو لاس پورې کړو نو دوی مجبور شول چې د خپل روښانه مستقبل ژغورلو د پاره په احتجاجونو لاس پورې کړي. په دې موقع د پولیس لخوا د احتجاج د خوراولو د پاره په طالب علمانو لاټھی چارج او هوایي ډزې هم شوې دي چې د احتجاجي هنګامې په محل 4 طالب علمان ژوبل شوي دي کوم چې د درملنې د پاره خلیفه ګل نواز روغتون ته رسول شوي دي. دغه طالب علمان وایي که د دوی غوښتنې ون نشي منلې او د کالج ساختاریزه پرنسپل په سملاسي توګه لرې نه کړی شي نو دوی به نه یوازې دغه احتجاج د کالج په سطح جاري ساتي بلکې نور به خوراولی او غځولی شي چې د نقصاناتو ذمہ دار به د کالج انتظامیه او موجوده حکومت وي. گوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.